ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زمانګ نن موضوع دا د تقلید دا تقلید د وضاحت ضروري څه کړي دا ټول مسائل د بنیاد ده څومره مشکلات جوړ شي د نه جوړ شي دي کله چې دا مسله حل شو د تقلید دا ټول مسائل حل کی چونکہ تقلید باندې کتابونه لیکل شي متقدمینو کې هم متأخرینو کې هم او دا مسله د سی ګڼټو 2 غنټو نه ده دا ډېر ټیم غواړي لیکن دلته په دی وخت کې چې کوم مروج تقلید دی دا کوم شبهات دي موږ به کوشش دا کوو چې موږ دا غي شبهاتو ازاله او دا غي جوابونه وکړو نو تاسو علماء وي په خلک وي نو دلایل پرد تقلید کې د قرآن او د سنت نه یا د اجماع یا د آثار او د سلفونه دا تاسو ان شاء الله معلوم دي یو نمونې په تور باندې برالو د لفظ تقلید دا غي لاول وضاحت کو تقلید دا معروف ته چې مصدر صيغه ده د باب تفعیل قلد يقلد التقلید او مجرد دا غي دا قلاده دی قلادتن غستل شوی دی قلاده دا پلیت ویل کی چې کوم د څاروي غاړه تارتل شي ماده د قلاده چې د قاف لام دال د دې څلور معنی دي په لغت کې د ماده د قلاده تقلید نه غوړي قلاده یو معنا در جمعی په معنا د جمع کول باندې راځي الجمع دویم معنا د شرب دا سکل دریم معنا چې دا عاده الغرق غرق کېدل سلورم معنا دا اللوی لوی رات غختل راټولول اللوی لام واو یا دا د لفظ قلدا دغی معانی دي لفظ تقلید چې کوم دی چې د باب تفعیل دای مصدر والی دا یو سو معنی هغه حلیل ذکر کړی یو معنا د اللزوم په معنا د لزوم باندې راځي لزوم دا یو حدیث مشهور کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار قلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار امام احمد المسند کې د حدیث څخه لیکل به اسناد صحیح قلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار الف او ت الف را اوتار نقلد الخيل سمعنا هذا منا الزموها في طلب الاعداء والدفاع عن المسلمين قلد الخيل سمانا لازم ونسی اسنا په طلب د دشمنانو کې قلدوا سمانا الزموها في طلب الاعداء والدفاع عن المسلمين لازم ونسی اسنا مرد تربیت کوي هغه وساتي او دشمنان د الله په طلب کوي او په مړ کوي امام ابن منظور الافریقی لسان العرب کی دغه معنا ذکر کړي د لغوي معنا غاړي دي
ولا تقلدوا الاوتار ګور دوړ معنا غاډي بکیو زرا جبشي قلدوها سمن قلدوا الخيل لازم ونسي ولا تقلدوها الاوتار غاړه ته هغه مزي مارته وي او دای جدا تشریحات به په حدیث کې بتاو ذکر کوي غاړه ته وتا مزي مارته وي تارونه دا وته ماته وار مارته تقل لا تقلدوها الاوتار دا معنا دویم معنا د تقلید هغه د التعلیق زوړندول لکه امام ابن فارس مشهور لغوی عالم دی امام ابن فارس فرمائی قاف لام او دال القاف واللام والدال اغوی وإذا دلال کے سمانا يدل احدهما على تعلیق شيء على شيء يدل احدهما اصل کی قلد دیکھنا قلد ناغوی قاف لام دال پدې کې اړ شو ګورې دا دلالت کوي تعلیق دی وشي باندې په بل شي پورې يدل احدهما على تعلیق شيء بشيء يدل على تعلیق شيء على شيء دا کتاب د مقاییس اللغه یو جلد کتاب ملوي کې مقاییس اللغه دو معنی شو تعلیق دریم معنی دا التحمل تحمل معنی بارول پزان بانے واغستل التحمل دام لسان العرب کی ابن منظور وی تقلد الامر سمنا احتمله آگے بسر بانے واغست اکثر بدی فقہاو پدی اصطلاحاتو کی دا معنی ډیر استعمالی گی پدی باب القضاء کی اکثر دا معنی استعمالی گی ډیر لکہ ہدایہ کی عام ذکر گئی شوی دا حاکم عادل جکم دی آسرم تقلد الامر جائز ہے تقلد الامر سمانا مشریع غسل قضاوات غسل تقلد القضاء تقلد الامر سمانا مشریع غسل قضاوات غسل وغیرہ نمانا سرا دا تقلد اغد اغسل بارول برداشت کول تحمل دا اصل کی تقلید دا غدری معنی دا اہل علم ذکر کردی دی وہ دی تقلید تا تقلید ولی ولی کی وجہ تسمیہ دی معروف تقلید تا تقلید ولی ولی کی دلیش دغی وجہ امام شوکانی ذکر کردی ارشاد الفحول کی ارشاد الفحول دا اصول فقہ کی کتاب دے دا ملگری پیدا کئی زان لا یہ ضروری کتاب دے ارشاد الفحول امام شوکانی فرمائی وی انہو ماخوذ من القلادة فی العنق انہو ماخوذ من القلادة فی العنق فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده كالقلادة في عنق من قلده داغی لن حاصل دس دے چھ تقلید پا دیو جبانے ویلے کی دلیشی چھ گویا کہ تا یو حکم داغی مبارکی دیو عالم تقلید کے معنی دارا چھ دیو حکم دین تایو پڑے جوڑ کو دارے داغا مقلد چکم مجتہد داغا غاڑی ترے وارتاو چھ دا زمواری ستاشوا
او یا داسې تعبیر وکړي چې ګویا کې د راوله کې د پړې پر خپل غاړه کې واړتا او د مقلد له پلاس کې ورکو چې کم زی ته بوزي نو بوزما. دویم وجه تسمیه ابن قدامه ویلی ده. امام ابن قدامه دا به د سیرت باندې کتاب لیکل شوی دی، ابن قدامه و آثاره الاصولیه. هغه وی ويستعمل في تفويض الامر، يستعمل في تفويض الامر، تفيض ضاد في تفويض الامر الى شخص استعارة، يستعمل في تفويض الامر الى شخص استعارة كأنه ربط الامر بعنقه، كأنه ربط الامر بعنقه. دا وجه تسمیه ده. اصطلاح کی تقلید پدې کې ډېر اقوال لري. دا تفصیل موږ ځکه دلته کوو، موږ خو معروف دا اورېدلې چې بس قبول قول غیر بلا دلیل. چا سره چې باسي بس هغه نه کله موږ نه تپوسو کې، نو کله ته موږ تپوسو لاول خو هغه چالاکی کوي. ورېدل تزمن کې خبر یاد لري، مقلدین اکثر چالاکی کوي. لاول بتا ته داوی تقلید څه ته وایي. نو ملګری سادهګان چې هغه ته قبول قول غیر بلا دلیل وی دا چا کړی دی. نو کته وتی شر جیدا په مسلم ثبوت کې لیکلې دی، پلان کې لیکلې وی دا خو نه الله وی دا رسول دا خو ځان تقلید دی. التبه خیال ساتي شاته نه تاسو کو تقلید څه ته وایي. ته ځان نه کوي تقلید شي خو زه نه پیژنم، زه کوم نه نو تقلید ته تعریف وکړه. ټماټر ستاري خرڅه په ما باندې کای ته تعریفونه بدل زه کومه. اعظم د عبد الله مولوی صاحب خبره بلشا دلته ویلي چې د مرګري تزینو جواب دغه کوي، دا قصر کوي. بالمال مخل راغه عالم جلمات ویل چې ته دسی قصر کې علم شاو کومه. په څه دلیل المرته چې مسلم کې حدیث دی، چې مسلم کې به کوم ځای کې دی علم ورته چې ځان لګور کنه تا ماته خو دلې ما چې ذکر تا ماته خو درې ما په خپل کتلې په خپل ګور کنه. نو دې بقې تقلید او تعریف به بچا باندې کی پتا باندې دلته خیال ساتي. دلته وایي تقلید نه پیژنم چې کله هغه تا د تقلید تعریف شروع کو چې تقلید دی ته وایي دا اقوال وصیات کنه به ته اعتراض هم کولای شي. تقلید بارہ کی اقوال اغوا اوری تاسو. اول نمبر قول دارش دا عبارت عن القبول، عبارت عن القبول چې تقلید عبارت دے دا قبول لا. اس قبول څنګه نو پای کیو تعریف غداري مشهور تعریف چې کوم دی غداري هو قبول قول الغير من غير حجة، قبول قول الغير من غير حجة. دا امام الحرمین امام غزالی او اکثر اصولین دا تعریف کړی. قبول قول الغير من غير حجة. دلته کدا تعریف هم تاسو کله ذکر کاو نو اول سوال برابر ادا کړي چې دا من غیر حجت جاری مجرور دا په چا سره متعلق دی. لول بدا اعتراض باندې کوي دا په دو شنو په ته متعلق کولای شي، دا په قبول په سم متعلق کولای شي. دا قبول بلا دلیل له دلیل سره نشته تی قبله، او دا په قول په سم متعلق کولای شي ته چې دا قول بلا دلیل له قبول بلا دلیل قول بلا دلیل. دا تعریف معروف او مشهور دی خو په دې باندې څو اعتراضونه دي. اول اعتراض هغه دی په لفظ قبول باندې اعتراض دی. قبول خو لیکي الرضا بالشيء
ومیل النفس الیه الرضا بشیء ومیل النفس الیه په یو شي راضي کېدل او ته نفس مایله کېدل په یو شي راضي کېدل الرضا بشیء ومیل النفس الیه په یو شي راضي کېدل او د نفس میلان کول هغې ته دا د قبول معنا شوه نو په دې کې خو بیا داخل شو قبل ول د مجتهد قول دا هغه چا لره چې مخکې دې تېر شوی حاله چې ته خو تقلید نه ویلی کېږي داخلي کې به دې کې څه قول المجتهد قول من سبقه فيدخل فيه قول المجتهد قبول قول المجتهد قول من سبقه مجتهد چې د ځانه مخکې نه د چا قول اغوستلی هم قبل ویلي که نه بیا به دې ته هم تقلید ویلی کېږي حالانکې مجتهد ته خو زه مقلد نه وایي کله چې تاسو ته یو سړي تعریف ته تقلید دا وکړو نو دا اعتراض به پرې کوئ لکه مثال په طور باندې امام بني رحمت الله علیه د خو هم د چا خبرې مخکې قبول کړي که نه د چا خبرې مخکې قبول کړي دي حال دا دی چې تاسو هم هغې ته تقلید نه وی ته تقلید نه ویلی امام شافعي هم د چا خبرې قبول کړي دي امام مالک امام احمد وغیره نورو لہذا دا اعتراض په یو اول نمبر راځي دویم اعتراض هغه په لفظ قول باندې راځي قبول قول الغیر قول باندې اعتراض دا راځي چې تقلید یوازې په قول کې نه وي تقلید خو په عمل کې وي قبول قول الغیر دی که نه نو په قول کې یوازې تقلید نه وي په عمل کې هم تقلیدي تقلید چې کوم دی لیس محصورا فی القول تقلید محصور په قول کې نه دی بلکې فعل کې وي عمل کې وي دریم اعتراض اب د الغیر لفظ باندې علماء وکړي قبول قول الغیر اگر چې دغه جواب کېدلی شي خو عام اهل لغت دا اعتراض کوي چې لفظ الغیر دا مستعملیږي اضافت سره لازم الاضافت دی او دلته بغیر د اضافت نه استعمال شوی دی قبول قول الغیر دا بل چاته مضاف کیږي او دلته بغیر د اضافت نه استعمال شوی بل چاته نه مضاف شوی ټیک د قول ته مضاف دی خدا نه دی مضاف چاته خدای بعض علماء جواب کوي چې د الف لام عوض د اضافت ترې کنه دا اول تعریف دی په دې باندې غدري اعتراضونه دي دیم تعریف امام قفال کړی هغه په دې لاول قول کې چې دا عبارت د قبول ده په قبول کې تعریفونه دي ښه دیم امام قفال کړی امام قفال وی تقلید څه ته ویل کېږي قبول قول الغیر قبول قول الغیر وانت لا تدري من أين أتى بقوله قبول قول الغير وأنت لا تدري من أين أتى بقوله قديم دقة مخکري ترازو راځي ها لفظ قبول لفظ قول لفظ الغير درې ترازونه پای باندې مرادي مخکې تیر شو پدې کې دریم تعریف امام شوکانی کړی دی ارشاد الفحول کې او تقلید ویل کی قبول الرأي من لا تقوم به الحجة قبول الرأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة قبول الرأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة پدې موقع اعتراض راځي لفظ قبول باندې هم اعتراض دی او پر رائے باندې هم اعتراض راځي ځکه تقلید واضح عبارت د رائے نه دی عمل نه هم دی اگر چې هغه دویم اعتراض په دې باندې نشته دی دریم اعتراض در الغیر باندې دا ذکر کړی سری بدن نه
سلورم هغه امام الحرمین کړی دی امام جویری پر ورقات کې هغه وی قبول قول القائل بلا حجة يذكرها قبول قول القائل بلا حجة يذكرها فدې ما کوم مخکري اعتراضونه دي ها پنځم تعریف پکې بعض علماء کړه دي قبول قول المقلد بغیر حجة دا تقریبا نزدې دی یو بل ته دا تعریفونه قبول قول المقلد بغیر حجة دا اول قول دویم قول هغه دارش تقلید عبارت د عملنا تقلید عبارت د عملنا پدې کې مسلم ثبوت والا چې کوم تعریف کړل او تاسو معلوم دی محب الدین عبد الشکور الهندی البہاری مسلم ثبوت والا چې کوم معروف دی او سلم لیکل دی منطق کې مسلم ثبوت لیکل اصول فقہ کې دا تعریف تا کړی پر اخیره کې وی تقلید ستوي هو العمل بقول الغير من غير حجة هو العمل بقول الغير من غير حجة فدی باندې میں اعتراضات دي اول اعتراض پر لفظ عمل باندې دی هو العمل تقلید واضح عبارت د عمل نه دی بلکہ تقلید کله په اعتقاد کی وی تقلید واضح عبارت د عمل نه دی بلکہ تقلید کله په اعتقاد کی وی په عقیده کی دیم اعتراض دے پدی قول بانی مخی تیر بقول الغیر ذکر تقلید کلام پا عمل کی بھی دلدوئی کنا العمل بقول الغیر ورب بقول الغیر کنا نو تقلید داخو کلا پا عمل کی بھی یوازی بقول کی نہیں اور لفظ غیر بانی مخی اعتراض تیر شوئے درے اعتراضون پا دیم را دی دیم تعریف پدے کہ امام آمیری کڑے دے امام آمیری مشہور امام دے او اصول فقہ کی کتاب لکھا دے شافعی دے الاحکام فی اصول الاحکام یو دے ابن حزم دے ورے یو دے امام آمیری دے الاحکام فی اصول الاحکام اگر تعریف دے سکئی هو العمل دمخ کی بشان تعریف دے صرف معمولی مندی فرق دے هو العمل بقول الغیر من غیر حجة ملزمة هو العمل بقول الغير من غیر حجة ملزمة دقا ملزمة قید سر سیواده پدیم دقا مخکنی اعتراض رازی ها دریم تعریف امام ابن الحمام کرده امام ابن الحمام دا کتاب دے تیسیر التحریر پنمبانی تیسیر التحریر اصول فقہ کی کتاب لکھ لے اغوی تقلید ستوئی العمل ورطول کے عمل لکھا العمل بقول من لیس قوله العمل بقول من لیس قوله احدى الحجج بلا حجة منه العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة منه قدیمہ کا اعتراضات چی کم مخی ترش دریم قول لے کے دارے چی تقلید عبارت دا اخذنا اخذتل
دی کې یو قول امام ابن نجار کړی دی، دغه کتاب دی وسام چاپ دی سلور جلد کې اصول فقه کې، شرح الكوكب المنیر د حنبلی دی، شرح الكوكب المنیر سلور جلد کې وسام ملاویږي. د احناف اصول فقه او چرته واړه واړه کتابونه یې سره دي، نور علماء د اصول فقه کتابونه غټ غټ دي ګورئ. دا سلور جلد کې ملاویږي. العدة د قاضي ابو یعلا اصول فقه کتاب دی، شپږ جلد کې ملاویږي. الواضح فی اصول فقه د امام ابن عقیل 5 جلد کې ملاویږي. غټ کتابونه دي. دا شرح الكوكب المنیر کې لیکي تقلید څه ته لیکي، هو اخذ مذهب الغیر، هو اخذ مذهب الغیر بلا معرفة دلیله، هو اخذ مذهب الغیر بلا معرفة دلیله. دې طرح تعریف نه معلوم ورې مقلدین ته کیندا به ډېر نیغ نیغ کوله. اخذ مذهب الغیر بلا معرفة دلیله. خو په دې اعتراض راځي که خبر شي نو اعتراضونه پې واورئ. اول اعتراض دے پر لفظ اخذ بانے. اخذ شکم دیا خو مانا دا راغسل و جمع کول، الحوض والجمع مانا دا خسر الحوض حوض من راگیر والجمع جمع کول. نو پدې کې خو بیا په یو مسله کې د علماو اقوال را جمع کول دا هم تقلید وي، حالانکه دا خو تقلید نه دی. بیا داخلي بده کې را جمع کول د اقوالو د علماو په مسله کې د علماو اقوال په مسله کې را جمع کول د تقلید نه ویل کی. او ډېر کړه دا سکی یو مسله سره ولي کی، حدیثم په پیش کی، بیا په آیاتم پیش کی، حدیثم پیش کی، بیا د علماء اقوال به ذکر کړي. نو دا څه تقلید نه وي. او حالای چې هو اخذ مذهب الغیر بلا معرفة دلیله. دویم په لفظ الغیر باندې اعتراض مخکې تیر شوی دی. څلورم قول کې دا دی چې تقلید عبارت ده د اتباعنا، تقلید عبارت ده د اتباعنا. لکه بدې کې امام علاء الدین السمرقندی مشهور د علماء احناف او عالم دی، دا کتاب د میزان الاصول، میزان الاصول کې هغه وایي تقلید څه ته وایي، اتباع الرجل الجاهل، هو اتباع الرجل الجاهل العالم، اتباع الرجل الجاهل العالم. تابعداري کول د یو سړي دی چې جاهل دی، د چا د عالم، لعلمه وورعه، دغه د علم د وجه نه او دغه د پرهیزګارۍ د وجه نه. تعریف لګو کې شانته کړی دی، باید تعریف داسې وګدي شي اعلی آسانه باندې ذهن کې کینیم نه، داسې ولي کې وسنو. لعلمه وورعه واعتقاده، واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم، واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم والحتم من غير تردد وشك، من غير تردد وشك، وإن لم يكن بناء على دليل، وإن لم يكن بناء على دليل. برتوري هو اتباع الرجل الجاهل العالم، واتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه
واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم والحتم من غير تردد وشك وإن لم يكن بناء على دليل. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آئیو تعریف لکل رہے دے وڑا رسالہ دا دے اصول فقہ کی لکل وڑا غنتے رسالہ دا دے بہترین رسالہ دا پائے کہ آغا تعریف سے کڑے دے لڑ غنتے ہوا اتباع من لیس قوله حجتا هو اتباع من ليس قوله حجة. الأصول من علم الوصول، الوصول من علم الأصول دا کتاب لے اڑ کے اندر رسالہ دا. پینزم قول لے کے دارش تقلید عبارت دے التزام نا خبری مخی بان اعتراضون اخکار دی خان اتباع من لیس قولو حجتن پا اعتراض پا لفظ قولو کی رہے گا تقلید واضح پا قول کے نہیں اور پا عمل کی میودام لگ ناقص تعریف دے. پینزم قول دارے چھ تقلید عبارت دے التزام نا. علامہ شنقیطی آغا تعریف کرے دا تقلید داسی هو التزام مذهب الغير، هو التزام مذهب الغير بلا علم لدليله، هو التزام مذهب الغير بلا علم لدليله. شپگم قول لارے کہ تقلید عبارت دے اعتماد نا پچابان اعتماد کول. دا تعریفون اکثر دی متاخرین کڑی خواہ شنقیطی سے متاخرین کے داوش کم تعریف من کو سید محمد موسیٰ دا یو عالم دی الاجتہاد پنو ما یو رسالہ لکھ لے دا الاجتہاد تو پائی گیا دا تعریف کڑے دے اگوی تقلیدی توی هو ان يعتمد الانسان في فهم الحكم هو ان يعتمد الانسان في فهم الحكم من الدليل على غيره لا على نفسه. وأن يعتمد الإنسان في فهم الحكم من الدليل على غيره لا على نفسه. دیت لکھی تقلید پدی کہ خط تعریف شکم دے مختار پر طول تعریفوں کی التعریف المختار چھپاگی اس قسم اشکال نہ راضی. ادے شفری سے پکڑ دے مصنف ابن ابی شیبہ جی کا محقق دے علامہ شفری اسم جوندے دے ہاں کتاب لکھل ہے تقلید و احکامہ پنم بانی پائے کہ تعریف خکڑ دے غدا دے اب دے بانی سے اشکال پتا سو بین راضی. تقلید سے تو التزام المکلفی، التزام المکلفی فی حکم شرعی، فی حکم شرعی ورد عقید سر لگوئی اشکال بن بین راضی. التزام المکلف فی حکم شرعی مذهب من لیس قوله حجة فی ذاته، مذهب من ليس قوله حجة في ذاته. التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته. اور بدی کی یود التزام خبر شو قول عمل اعتقاد درے وڑب کی داخل لی
بل حکم شرعی وي. معلومه دا شو چې حکم شرعي نه په حکم شرعي کې د چا خبره منو، حکم غیر شرعي کې د چا خبره منودل د تقلید نه ویل کیږي. لکه مثال په تور په لار روانه شان تاسو کې چې راځي دي تل تک ملار تلې دا واغر ته سلار سیده کی ته څو تقلید نه وي، دا خو حکم شرعي نه دی. کله کله دا مقلدین راولږي اعتراض وکي یا راځي د تقلید اړول سری بده خلاصې نشته وي تخپل ځان نشي ثابتولې چې زه حلالي ما سو پرې تقلید نه کړي. ولې وي تا ته چا ویل چې دا پلان استا پلان دی او دا پلان استا موړ دا نه دا حکم شرعي دی. دا حکم شرعي خو نه او دنیوي خبري کله وراولې کې اعتراض بر باندې وکي یا راځي مونږ ته په قران او په حديث کې گازر او ټیپر وخی وي دا وایي کله 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 لاول خو مونږ دا یو دا څه باغ خو نه دی چې مونږ په کې تا ته ټیپر وخیو یا څه باغ دی یا څه پټې دی. مونږ یو دا خو څه حکم شرعي نه دی چې مونږ تا ته بخیو. سړی گازر او خوړاوي نه خوړلا مسلمان دی کنه دی. زموږ یو کاسو هغه ساده غونډې کاست بالکل سه منټلی غونډې وو دیبای سم پورا کارم نکاو. یو کس تپوس کړو لاول خو لاول راګیر کاغړ جذباتي غونتیو سکول استاد وغه راګیر کو صورتل ته څه شي کېول ته څه کار کیاو زه دعوت کومل ویل څه شي دعوت ته ماته کېول ته ماته څه شي دعوت کې هغه ګیرو برت پاک خرابولیو دا وسل منټلی غونتی او نور خطا کړو ولته ماته شي دعوت کې دوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ګیره پرې ده کنه داغه خپل به تختیدلې ورټوله ولې نشو به وتیرل ته چې قران حدیث کې ارسري ول دا پرج په قران کې شته دی پرج نه دی پرج دا په قران کې شته دی دا ورته قران کې دین دنیا هونه د چې ته تاسو کې پرج نه وخمل تاسو دنیا دا دنیا د مونږ په چې په قران او په حدیث کې ارزښت مانه دین پکې دی دنیا پکې نه وي طالب کې دنیا دلته ګورو مونږه. لهذا الحكم الشرعي في حكم شرعي حكم شرعي مذهب من ليس قول حجة في ذاته مذهب دا غشارا نیول چې دا قول في ذات دلیل لري في ذاته حجة في ذاته وردی کې بل خبر ته اشاره شو نبی خبر منودل قرآن منودل اجماع منودل دا فی ذاتی سره دلیل لے او دلته وی تقلید سره کی من لیس قوله حجتا فی ذاته لہذا اجماع ته رجوع کول قرآن ته رجوع کول حدیث ته رجوع کول دیتا تقلید نه لکی زګه فی ذاتی حجت دے لکه روس څنګه ته ذکر کو دا اشکالات برابر بیا هغه ناراضی دا خو تقلید هغه تعریفونه